السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه وئ. دوستانو زه خو د کرکټ ویډیوګانې شیر کوم. تاسو به نن وایئ چې نن دا ویډیو څنګه ده. نن ډیره یو زبردسته ویډیو را سره وګورئ، ډیرې اهم خبرې دي. نو دوستانو راځو د ویډیو طرف ته. مولانا شیخ ادریس صاحب چې د پېښور سره تعلق ساتي، هغه ډیر سخت بیمار شوی دی او هسپتال کې دی، نو د دعا محتاجه دی. او واقعي چې داسې غټ مولا وي، نو الله دې داسې مولیان موږ ته تل آباد ساتي او ژوندي ساتي. نو مولا دی بیمار دی او د پښتنو د زړه ټکور دی، یو پښتون دی. نو مولانا شیخ ادریس صاحب بیمار دی، د دعا محتاجه دی. لکه مطلب ډیر سخت نه دی، خو بیا هم د خپلو چې کوم مقتدین دي، ملګري دي، د هغه شاګردان دي، نو د دوا اپیل کړی دی یاره چې دعاګانې راته وکړئ. نو ما هغه ویډیو تاسو سره په سکرین نشوه شیر کولی، ماله کاپي رایټ راکوي، خو تاسو په سکرین باندې دا تصویر وینئ. نو د دعا محتاجه دی او داسې مولیان بیا نه راځي. او دا چې داسې مولا دی، زه به درته ووایم چې دی چا پسې خبرې نه دي کړي. ځینې مولیان دي هغوی یو بل پسې خبرې کوي، دا خبرو والا مولا نه دی. نو مولا چې هر څنګه یې، نو هغه پسې خبرې کول نه دي پکار. او دا د نن مونږ چې څه زده کړي دي، د دې مولیانو د برکته مونږ یې زده کړي دي، او د دې مولیانو برکت دی، د خدای فضل دی او د دې برکت دی. نو مولانا شیخ ادریس صاحب بیمار دی، دعا ورته ډیره وکړئ چې الله والا روغ صحت ورکړي او الله پاک ته جګ جوړ کړي. الله پاک چې داسې مولیان موږ ته تل آباد او ژوندي ساتي. نو دوستانو دغه د شیخ ادریس مولانا صاحب ویډیو وه چې بیمار دی، دعا اپیل دی. او ټولو ملګرو ته دا زما چې سما سره کم خلک په چینل کې دي، نو هغوی ته هم چې دا ویډیو مخې ته شیر هم کړي خپلو ملګرو سره، او دعاګانې ډېرې وکړئ. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته هم یئ. د الله په امان.